بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، عقیده د انسان په ژوند کې ډېر اساسي او بنیادي شی دی. د عقیدې پیژندل ځکه ډېر ضروري دي چې عقیده داسې مثال لري لکه تاداو د یو آبادۍ لپاره. نو د دې وجې نه د اسلام په باره کې لکه څنګه چې د هر چا مختلف نظریات دي، اسلام چا جزوي په عباداتو کې پیژندلی، چا یوازې په سیاست کې پیژندلی، چا په بله یو برخه کې اسلام پیژندلی. هغه پوره د اسلام تصور د اکثرو خلکو په ذهن کې نشته. نو همدغسې د عقیدې په باره کې هم د خلکو تصورات دي. چا د عقیدې یوه مسله یاده کړې همدې ته عقیده وایي، چا بله مسله یاده کړې همدې ته عقیده وایي. خو علما کرام فرمایي چې عقیده اصل کې عبارت دی د دریو څیزونو نه. یعنی عقیده داسې دی لکه د نغري چې درې پښې وي، دغسې عقیده هم دی. عقیده د دریو خبرو نه عبارت دی. اوله خبره دا دی چې انسان د الله الوهیت وپېژني. څه معنا؟ د الله صفات، د الله کمالات، د الله قدرت، د الله علم، د الله لوی، د الله شان او مرتبه، دا چې انسان وپېژني. دویمه خبره دا ده چې انسان په دې باندې پوه شي چې الله معبود دی او زه عبد او غلام یم، عابد یم، زه بنده یم. دا خبره پیژندل ضرور دی. دریمه خبره دا ده چې اوس چې کله الله د الله صفات دې مو پیژنده او په دې هم پوه شوې چې الله معبود دی، زه عبد او غلام یم. د نه وروسته اوس د دغه معبود او د دغه عابد په مابین کې کم تعلقات دي، کم حقوق د دغه معبود دي په دې عبد باندې. نو دغه حقوق په صحیح معنا پیژندل، دغه حقوق په صحیح معنا باندې ترسره کول او د الله صحیح غلامي کول، د ژوند په هره برخه کې د الله غلامي کول. غلام چاته ویل کېږي؟ چې هغه بالکل بې واکه وي، هغه هېڅ اختیار نه وي، هغه تر دې چې د مالک په ګټه باندې سودا هم نشي خرڅولی، هغه به هم اجازه غواړي چې دغه سودا خرڅ کړم که نه کړم. همدغسې غلامي د الله کولو ته دې ته ویل کېږي عقیده. د خپلې خوښې د خپل خواهش مطابق ژوند تېرول چې څوک کوي، دا بیا ځان ته وایي چې زما عقیده صحیح ده. نو دا عقیده نه ده. عقیده د همدغه دریو څیزونو نه عبارت دی چې د الله غلامي په صحیح معنا سره چې انسان ونه کړي، که هر څومره د عقیدې دعوه وکړي، دا عقیده نه ده.